السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. قدرمن لیدونکو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو چې ده زموږ د فیسبوک کنټینټ مونټایزیشن په اړه ده. فیسبوک چې کومه نوې پالیسي په همدې اړه وړاندې کړې ده. په نننۍ ویډیو کې تاسو سره همدا پالیسي د فیسبوک 2026 کال شریکوو چې دوی څه وایي د کنټینټ مونټایزیشن په اړه کوم شرایط او څه ټاکلي دي. نو تاسو ویډیو په کات تر پایه تعقیب وساتئ، انشاءالله د همدې په اړه به بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. نو زه اوس راځم خپل پروفایل ته، ګورم چې د دوی کومه پالیسي چې دا په کوم ډول ده. دلته به بیا په ډیشبورډ کلیک وکړو، ګورم دلته مونټایزیشن برخې ته راځم. دلته به راشم په کنټینټ مونټایزیشن باندې به کلیک وکړم. قدرمن لیدونکو دلته تاسو ګورئ، ستاسو که همدا مونټایزیشن ته اپلای کړی وي یا د پیج څخه یا د شخصي عادي سمپل اکاونټ څخه، نو تاسو به دلته په ویټ لیست حالت کې وئ، یعنې همدغه اپشن به تاسو ته نه درکوي. خو اوس په 2026 کال کې همدا اپشن چې دی اضافه شوي ده. دا اپشن چې ده د فقط په هغه اکاونټونو نشو کیږي کوم اکاونټونه چې د خارج په ادرس وي، د خارج په لوکیشن وي، یعنې د افغانستان څخه علاوه. په افغانستان کې تاسو ته همدا اپشن نشو کیږي، ستاسو په اکاونټ نه یا ستاسو په پیج نه، ځکه په افغانستان کې مونټایزیشن نه ورکوي فیسبوک د افغانستان په لوکیشن. خو زموږ اکاونټ چې دی همدا اوس په انګلستان کې لاګین دی، د انګلستان په لوکیشن دی د یو کې. زه په همدې اپشن کلیک کوم. کله چې دلته کلیک وکړم تاسو دلته ګورئ زموږ عمر هم چیک دی، دا اپشن هم فعال ده. مثال الیجیبل کاونټري هم اکسیپټ ده، انګلینډ دی، دا هم منل شوي ده چې مونټایزیشن کې فعال دی. او دې نه علاوه بله خبره یې دا کړې چې ستاسو اکاونټ چې دی 10 ورځې نه دي پوره شوي، دا به هم پوره شي. دا چې کومه هم فعال شوی دی، مثال په 3 پوسټونه په 90 ورځو کې دا هم شوي دي. او بله خبره مهمه دغه ده، کوم شرایط لکه یوټیوب چې څه ډول شرایط درلودل، په همدې ډول اوس فیسبوک هم همغه قدم واخیسته. دلته تاسو ګورئ 10,000 فالورز به ستاسو اکاونټ یا پیج ولري، 10,000 فالورز. او د دې څخه علاوه به مثال 1,15,000 ویوز به ستاسو ویډیوګانو ولري، دغه په 28 ورځو کې. همدومره ټارګیټ چې تاسو ترلاسه کړئ، بیا به ستاسو اکاونټ چې دی مونټایز کیږي. تاسو بیا په اسانۍ سره کولی شئ چې فیسبوک ته اپلای وکړئ د کنټینټ مونټایزیشن په اړه. نو نه وروسته بیا ستاسو پیسې ګټلی شي، که ستاسو پیج وي، ستاسو عادي اکاونټ وي، همدا شرایط چې تاسو پوره کړئ تاسو بیا پیسې ګټلی شئ. نو تاسو ته بیا زه وایم چې دا اپشن چې دی فقط په بهرنۍ اکاونټونو کې چې د بهرنۍ لوکیشن باندې وي، لکه مثال دوبۍ، سعودیه، امریکا، جرمني، فرانسه، په هر ځای چې وي، خو په افغانستان کې کار نه کوي. نو تاسو حتما اکاونټونه چیک کړئ، دا اپشن مې درکړی وي، خو په افغانستان کې کار نه کوي. نو زه به تاسو ته انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې همغه طریقه هم وښیم. که څوک پیج لري غواړي چې مثال پاکې دوی خارجي اډمین اضافه کړي، پیج په افغانستان کې د مونټایز کړي، یا افغانستان نه دی په خپل پیج باندې پیسې وګټي، نو همغه طریقه به هم انشاءالله زه په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته وښیم چې څنګه موږ په خپل پیج کې خارجي اډمین یا ملګری یا دوست په خارج ملک کې اضافه کولی شو، چې موږ بیا له افغانستان څخه مثال پیسې وګټو، په خپل پیج باندې فقط یو اډمین موږ اضافه کوو. هغه طریقه هم درته ښیم. نو ډېره یوه اسانه خبره ده، ډېر خلک همداسې کوي، بیخي ډېره پیسې هم ګټي، په همدې پروسه نه لګیا دي. په خپل پیج وي مثال خارج نه څوک اډمین کړي، بس فری پیسې ګټي فیسبوک نه پوسټونه کوي. نو انشاءالله همدا طریقه هم درته ښیم. خو نن ویډیو فقط په همدې برخه وه چې د فیسبوک هم کوم شرایط شو، یا د عادي اکاونټ لپاره یا د پیج لپاره هغه معلوم شول. په 2026 کال کې دوی دا پالیسي چې وړاندې کړه. مخکې له دې مثال فیسبوک کې دا شرایط نه وي، په کنټینټ مونټایزیشن دی فقط چې 500 فالورز به وي هم ستاسو اکاونټ به مونټایز کېده، چې فقط دا شرط به و چې په خارجي لوکیشن به و، مثال د افغانستان په لوکیشن نه، نو ستاسو ته مثال مونټایزیشن درکول کېده. خو اوس دا شرایط پکې نوي شول. نو دا وه هغه د فیسبوک د 2026 کال د کنټینټ مونټایزیشن په اړه هغه پالیسي چې دوی وړاندې کړې وه. نو فعل حالن ښه وه، په خدای مې سپارلی یاست.